قدرمنو دوستانو په کال کې 2 ورځې داسې هم وي چې په دغه 2 ورځو کې په هوټل کې د اوسېدو قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. دغه 2 ورځې چې یوه ویلنټاین ډے په نوم باندې یادېږي یعنی د مئینانو ورځ او دویمه د نوي کال ورځ. د یو تازه رپورټ له مخې د ویلنټاین ډے په باره کې داسې حقیقتونه مخې ته راغلي دي چې که تاسو یې واورئ نو ستاسو به په وجود باندې ویښته ودرېږي او ډېر زیات به خفه شئ. د رپورټونو له مخې د 2014 نه واخله تر 2019 پورې په لکونو جینکو د فیسبوک او د انټرنیټ له لارې نامحرمو هلکانو سره دوستۍ جوړې کړي دي او بیا هغوی سره د ویلنټاین په ورځو کې ډېرې زیاتې یوځای شوي دي او تر دې حده رسېدلي دي چې هر قسم ناروا کارونه یې کړي دي او خپل ژوند یې برباد کړی دی. چې په دې کې څه جینکو د شرم د لاسه خپله خودکشي کړې ده او ډېرې جینکۍ خپل پلار او مور وجلي دي ځکه چې د هغوی عزت ته ترېنه خطره جوړېدله. دوستانو زموږ د نن ورځې د ویډیو مقصد دا دی چې هغه مور پلار چې په دې اړه باندې صحیح معلومات نه لري او د دې خراب کاروبار نه دي خبر، موږ غواړو چې هغوی ته مکمل معلومات ورکړو چې هغوی په خپلو بچو باندې نظر وساتي او د دې خراب کاروبار نه خپل بچي وساتي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره د بیل نشان هم وهئ چې زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي او تاسو کولی شئ نور ښایسته معلومات زموږ په ویبسایټ خانکلیک.com باندې هم وګورئ. دوستانو ویلنټاین ډے یعنی د مئینانو ورځ چې په 14 فبرورۍ باندې شروع کیږي، د دې د شروع کېدو نه څو ورځې وړاندې په هوټلونو، ښارونو او مختلفو ځایونو کې د دې لپاره تیاریانې نیول کیږي چې په دې کې هوټلونو کې د شراب سټاک او د ګرانو هوټلونو قیمت لوړېدل، ورسره پولیسو ته پیسې ورکول چې هغوی چاپی ونه وخي او دغسې نور کارونه شامل وي. دوستانو دا ګروپ کوم خلک چې دا کارونه کوي تر دې حده پورې خطرناک دي چې دوی نه صرف هغه ښځې چې جسم فروشي کوي او خراب کارونه کوي بلکې د هغوی سره هغه ښځې چې د کلیوالو علاقو دي او لږ ډېر تعلیمونه یې کړي وي او په څه باندې پوهېږي، دوی غواړي چې هغوی هم دې دلدل ته راولي او په دې خراب کاروبار کې شامل کړي. دا مافیا هغوی په غلطو طریقو سره بلیک میل کوي او تر دې حده پورې را رسوي. دوستانو کوم کسان چې په دې مافیا کې شامل دي هغوی سره ډېر ښه ګاډي، ښه موبایل او نور قیمتي سامانونه وي. دوستانو د دې مافیایي ګروپ هلکان زیاتره وخت په کالجونو او یونیورسټو کې هم داخلي اخلي، خو د دوی مقصد سبق ویل نه وي. د دوی ټارګیټ صرف د کلو هغه ساده او حیادارې جینکۍ وي چې دوی ورته دوکه ورکوي او په دوکې سره یې چکر لپاره بوځي او وروسته بیا د همدغه جینکو خراب ویډیوګانې جوړوي او د دغه ویډیوګانو استعمال بیا د ویلنټاین ډے په ورځ باندې کوي، یعنی چې د مئینانو د ورځې په نوم یادېږي. او دوی بیا د همدغه ویډیوګانو په استعمالولو سره دغه شریفې جینکۍ د نامحرمو کسانو کمرو ته ورلیږي، د هغوی نه په دې باندې پیسې اخلي او خپل کاروبار په دې طریقې سره چلوي. دوستانو دلته د سوچ او فکر خبره ده چې د دې هر څه قصوروار څوک دي. هغه مور پلار چې په خپلو اولادونو باندې ړوند اعتبار کوي او بیا دغه ځوانان هلکان او جینکۍ چې په دنیاوي لذت کې پرېوځي او خپل عزت او هر څه له لاسه ورکوي او په دې اړه باندې حکومت هم څه نه کوي بلکې زیاتره پولیسان او نور خلک هم په دې دنده او کاروبار کې شامل دي. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د ځوانانو هلکانو دغه مافیا کوم چې دا کارونه کوي هغوی ته په ښارونو کې ډېرې ښایسته بنګلې هم ورکړل شوي دي چې په هغې کې په ځمکه کې دننه نایټ کلبونه دي چې هلته هر قسم رقص او شراب او هر څه شامل دي. دلته نوي راغلي ځوانانو جینکو او هلکانو ته په فری کې یعنی په مفته کې شراب او نور نشهیي مواد ورکول کیږي چې دوی ته د دې عادت جوړ شي او بیا هر کله راشي. د دې مافیې د ټولو نه زیات ښکار چې کومې جینکۍ دي هغه د 19 نه واخله تر 25 کالو پورې د کالج او پوهنتونونو جینکۍ دي. د دوی پټې ویډیوګانې جوړېږي او د هغې نه وروسته دوی بیا بلیک میل کیږي او مجبوره کول کیږي. دوستانو تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ موږ سره په کمنټس کې خپل نظر شریک کړئ او که غواړئ چې تاسو ته همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خان کلیک درسره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. که غواړئ چې نور ښایسته معلومات وګورئ نو تاسو زموږ ویبسایټ خانکلیک.com ته هم سر ورښکاره کړئ او ښایسته معلومات پکې وګورئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.